خوست یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د اوړي په موسم کې ګرمي تر 40 درجو پورې رسیږي چې د هوا د ګرمېدو سره بېلابېلې موسمي ناروغۍ هم پیدا کیږي. په خوست کې د ملکي روغتون مسؤلین وایي چې دوی په تېرو شپږو میاشتو کې د 3437 ساري ناروغانو درملنه کړې ده. دوی وایي چې یادې ساري ناروغۍ لکه شری، ناري رنځ، ناسناستی، ملاریا او بیلابیل نورو ساري ناروغانو درملنه کړې ده. د شری یا میزل او اډبریکو شو د یو څه موده مخکې موږ دلته ساري وارډ لرو، په شفاخانه او روغتون کې ساري وارډ لرو چې الحمدلله موږ ډیر په ښه توګه رسیدګي هغې ته وکولی شوه. 3437 او پی ډي ناروغان موږ په دې کې کتلي دي او تقریبا د په سلګونو ناروغان موږ بستر درلودل په همدې موسمي ناروغیو کې د شری یا د میزل په ګډون چې د دې موسمي ناروغۍ څخه موږ ته رسېده دلته راغلي وو. د ملکي روغتون د مسؤلینو په وینا چې دوی د عامه پوهاوي لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده چې هغوی به هره ولسوالۍ کې په جوماتونو، کلیو، کلینیکونو او عامه ځایونو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په روغتون کې یو نفر د دې لپاره خاص یو مسؤل کس موجود دی، هغه بیا د ولسوالیو شوراګانې لري، په هغې شوراګانو د لارې بیا هغه شوراګانو کې خپل غړي موجود دي، مسؤل کسان موجود دي، هغه بیا په هر جماعت کې کلی کې د خلکو سره په ارتباط کې دي. د هغې د لارې موږ خلکو ته عامه پوهاوی کړی دی او موږ هر وخت ورسره په ارتباط کې یو. مختلف قومي مشران او مخور خلک راغواړو، د هغوی نظرونه اورو او بیا چې کوم څه موږ ولرو هغوی سره شریکو تر څو خپلو خلکو ته یې ورسوي. دا یادونې وړ ده چې د خوست ولایت د ولسوالیو اوسیدونکي هم غوښتنه کوي چې په اړونده روغتونونو کې د امکانات زیات شي څو ولسونو ته په صحي برخه کې خدمات لا زیات کړی شي.